پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی په لندن کې د کډوالو چارو وکیل ښاغلی عزیز مارچ صاحب. مارچ صاحب سړی مشې وخت د بخیر خپرونه ته هم په خیر راغلی. مارچ صاحب لکه څنګه چې ښاغلي مجاهد ویلي تاسو څه فکر کوئ دغه کوم هیوادونه دي چې په ټوله کې امریکا ته خپل فضایي حریم ورکوي تر څو د دوی ډرونونه راشي او دلته د افغانستان هوایي حریم نقص کړي؟ مننه. لومړی جناب لالی صاحب تاسو ته تاسو تحقیقي همکاران ته لیدونکو اورېدونکو سلامونه احترامات. وعلیکم سلام. ګورئ مجاهد صاحب داسې مشخص نوم نه اخلي او دا حقیقت هم ده او ښه خبره هم ده چې باید مشخص یو هیواد موږ ملامت نه کړو. کنی ټول ذهنیت دې ته فکر کوي چې پاکستان ځکه پاکستان خو لاسپوڅی یا جوړ شوی د غربي هیوادو د اهداف مقاصد لپاره یا هغوی جوړ کړی دی د مقاصد لپاره. اما دلته موږ د 50 کاله ګورو چې تنها پاکستان په افغانستان کې مداخله نه ده کړې. ایران هم په ډېر بېرحمانه ډول باندې مداخلې کړي. که هغه افغانه جوړه کړې پاکستان داعشګانه جوړه کړې. هغوی هم راغله جنګ و جګړې ته. ایران لخوا چې خلک راغله ډېر یو فجیع حالت ورته جوړ کړ. سارو باندې میخونه ولو، د خپلو خویندو ټي پرې کول وو، د خپل مور باندې رقص مرده کول، دا شیان ډېر زیات وو. خو په هر صورت تاجکستان هم بې هغه پاتې نه وو. دا کلاب مثلا ورته وایي، دا خو جبالدین ته وسلې راتللو، جیفان موټر تلګ راتګ وو. په هر صورت باندې یعنې مداخله زیاتې. چین هم د خپل اهداف مقاصد اقتصادي لپاره یو ډول نه یو ډول مشکلات جوړول. یوازینی دوه هیواده چې لږ ارام پاتې وو هغه نو ترکمنستان وو چې ډېر زیات لاسونې وو، بعض هغې نه کوله. ګرچې ازبکستان حمایت کاوه د بعضو ازبک تبارو، مګر بیا هم داسې مداخلې دا ډول نه ده کړې چې یو ضرر ورسېږي. نو بنا دغه دوه هیواده موږ استثنا کوی په خپلو ګاونډیانو کې. او دې ته چې اوس مسله د حریم ده، حریم که فضایي یا که ځمکنی، د نقضول د ټولو نړیوالو اصولو خلاف ده. په نړۍ کې چې کله معمولا له 1448 کال را دې خواته چې سوفالي قراردادونه لاسلیک شول او دلته دغه صلیبي جګړې له منځه لاړل دي. دغه بڼه د نړۍ سیاسي حالت ته لاړله. یعنی پخوا هم سیاسي خو وه په نورو شکلو، سنتي شکلو. یعنې مثلا که تمدن ته موږ لاړ شو خو د فرعونیان له وخت څخه راواخلو دنیا کې تمدنونه راغلي وو منځته. یا مثلا د نمرود د ابراهیم خلیل له وخته تغییرات په دنیا کې په بله بڼه غلي. یا نو 2300 مخ کاله چې تاسو فیثاغورس نه راواته راستو افلاطون دې پورې بیا دلته بیا نو اصل تکنالوژي و فلسفه و تخنیک یا هیپوکرات طبابت منځته راغلی. خو دغه سیاسي اړیکې له هیوادو سره ډیپلوماتیک سیستم باندې نه هغه لښکر، نه هغه مخبر دیګل، نه هغه بل هیواد په ډول اشغالول ورته لاسپوڅی کېنول، دغه شی بیا په دې وخت نه راغله. خصوصا بیا 1989 کال نه کله چې انقلاب د صنعتي د فرانسې اوسه د لوی چاډه په وخت کې تصور د باستیلو دا مطرح شوه. دغه جینه وروسته مطلقاً په د هر قانون مقررات جوړه شوې، کوم اعلامیه شوې، کوم پروتوکول شوی ده، کوم منشور میثاق جوړ شوی ده، په دې کې دا ذکر شوی چې د بل مملکت حریم ته باید احترام وشي او نقص نشي. خاوره بشپړتیا ته او حاکمیت ته باید احترام وي. احترام متقابل او عدم نقص د حریم دا ډېره لویه خبره ده. په دې کې ټول نړیوال اصول چې ما وویلې دې کې هغه هیواد ملامتوي. دا چې څوک راځي هم ملامت. درست. دلته په نړیوال قانون کې څه دي ښاغلی مارچ صاحب په ډېر بښنې سره که کوم هیواد بل هیواد ته اجازه ورکوي چې د دریم هیواد هوایي حریم نقص کړي یا هم ورته فضا ورته مهیا کوي، څه فکر کوئ دغلته نړیوال قانون څه وایي؟ آیا دوی به آی سی سی ته یا آی سی جی ته په ټوله کې معرفي کیږي که کومه بله مسله ده؟ مطلقاً دواړه یو حکم لري. یو هیواد ځکه دلته انتنشن ورته وایي، اراده، قصد مهم ده. عین قصد ته ولري په حساب د هغه جزایي یا مدني کې شریک د جرم متوي کېږي. عین په شریک د جرم عین قضیه ده. یو کس راځي نقص کوي، دغه ته سهولت جوړوي یا اجازه ورکوي تا له خاوره دي، او که هغه دا ثبوت کړي چې هغه په زور تا له خاورې تېر شوی او تا خپل ریاکشن یا مثلا عکس العمل کړی او زور نه رسېده، دا به بل استثنا مثلا. بیا دواړه هیوادونه وایي دغه هیوادونه کوم دي مارچ صاحب؟
ګوره دلته اوس ګوره کېدای شي غربي نړۍ امریکا او ناتو دوی غواړي دغه سیمه کنټرول کړي بله د بیلګې په توګه راځي مثلا پاس بیم 52 یا نور الوتکې یا بې پیلوټ الوتکې بله دا سیمه غواړي کنټرول کړي دا کېدای شي ایران لخوا راشي ایران پیسې ورکړي آیا فکر کوئ چې ایران به اجازه ورکړي چې د امریکا الوتکې بې پیلوټه تیرې شي؟ بالکل د پیسو په مقابل کې هر څه دا هیوادونه کوي. ولې پاکستان نه؟ پاکستان خو کوي، یعنی مثال دا د پاکستان خپل لاسپوڅه دغه نه آزاد سی ورازي دا په حقیقت ماره موږ تمام ټول فکر پاکستان ته نه کوو. موږ باندې وګوره دغه یو وخت دونباس اډې ناتو ته په مرکزی اسیا هیوادونه ورکړي یا مثلا ترکمنستان په معاملې دغه سوال زه غواړم وکړم مارچ صاحب، امکانات دی ولري چې دغه هیوادونه د ترکمنستان، ازبکستان یا د منځنۍ اسیا هیوادونه ای؟ بالکل دلته دوه جهات ماویل دوه جهات دي، یو اقتصادي د پیسې خپل دوم دی غواړي په دې کنټرول کې ځان شریک کی په دغه منځ کې دوی تعدیل مثلا خصوصا ایران ډېر ډاریږي چې دوی امریکا او غرب اسرائیل غواړي یو مشکل جوړ کړي به ثبات کی دا ډلو نه باس دنه کوی ګور نتنیاهو پرون په تلویزیون کې ویل چې منګه 12 ورځې جنگ کړو د ایران بسته سقوطول د منګه هدف نو ګرچې وای جز دغه و سقوطول د رژیم په ایرانیان وړل لري. ایران خلک دنه برا پورته معنا دا چې ایران په دې پیږي چې ډله افراطي شاید د معمول ترنوزي د بلوچستان او پاکستان خوانه یا افغانستان دوی لري ام ترکمنستان لري ام آذربایجان لري ام لدی خوانه عراق او ترکیه له خوانه کرانه نو ته دا ډله دلته به ثباتی کې ځکه شرایط مساعد د خوندانو دښمنان ډیر دي د دوی د ظلمونو د شاهزاده پهلوي ډله د تفاله ده د حقوق زن په نوم باندې ځان ازادي او څنګه دا شانه ماته پورته سوي دي نو بیا خو به سر او تاوار د دینه داري و څه کوي وای راځه امریکا خو یا غرب یا ناتو خاصم کنټرول کوي زبان پیسې واخلم اما په دې کنټرول کې ځان شریکم یو وسایل ټکنالوژي ده بیا خپل امنیت د لپاره تدابیر ونیسم او یا په ډول د خپل امریکا یا غربي نړۍ کې کوم پلان لري تیار به پکې داخل وسم دا احتمال څه هغه موږ سره کوم هغه نه د منګه غمخور نه ده همدغه تاجکستان کې د روس د پوتین پیدا ټول استکارو سره کوي چې موږ خپل استخباراتي لور پکې وکړو ترکمنستان یا مثلا ازبکستان چین کې داسې دا کار وکړي خو ګمان کوم د چین ډېر احتمالات کم دي پاکستان خو په صراحت سره اډې ورکړي دي او هر څوک چې کوي جرم دی مارسب درست هر څوک چې کوي جرم دی هر څوک چې نقض دی اصول ده نقض دی اصول نړیواله محکمې ته باید فوراً عریضه وسی او دغه باید فیصله وکړي په هیواد نام جبران د خسارې باندې او نړیواله محکمه په عمل کې څه کولای شي مارچ صاحب بالکل نه څه توصیه کوي چې شورا امنیت فیصله وکړي شورا امنیت نه د امنیتي ډله د ملګرو ملتونو چې څه فعال ده ورسته پښتنې په توګه مارچ صاحب ورسته پښتنې په توګه ډېر په بخښنې سره آیا تر اوسه کومه بیلګه شته چې شورا امنیت د عریضه شوي شکایت شوی به شورا امنیت واقعیت په عمل کې او پریکړه تر سره کړې هغه د اجرا شوی بالکل پاکستان افریقایي هیوادو کې د ونزویلا کې وخت وسوره ډېر پخوا وختونه همدغسې ایران یو وخت د امریکا مت درخواست کړی و چې داسې الوتکې راځي ثبوت د شواهدو کې بند پاتې دا هیوادو هیوادو کې کېږي بل شورا امنیت فیصله کوي د امنیت ډالر نوځي او د سولې د امنیت لپاره د بحران د جنگ تهدید د نړۍ د نیولو لپاره دا خو اصول دي په منشور کې راغلي حکومت شورا اوس یو مملکت کې دولت سقوط کوي د انارشیزم ګډوډي راځي قومیت شورا راځي فورا امنیت نه څنګه تر څنګه جوړیږي ظلم زیاته ونسي او ډالر رانسي مملکت کې نوځي نو ټول خلک قتل عام کوي آیا په دې کې بیا د امنیت شورا او قومیت شورا واکه لري چې نو ځکه په صراحت په هم فصل د منشور ملل متحد کې راغلي دي چې دا به جدي بیا فورا فیصله کې اقدام کیږي دا چې هر ډول د ساتنه کې هیواد الوتکې راځي په بل هیواد کې حریم نقصوه یا مثلا استخباراتي لوبه کوي آیا که د افغانستان ضعیفي غرض ونه کې د نور هیوادونو نه ډاریږي دا چین څخه فکر ډېره زیاته مننه دلته خامخا ډېره مننه مارچ صاحب په خبرونه کې ستاسو حضور څخه نړۍ منندوی یم کور ماباد چې محکمه وخت راکړ